او تپوس یې وکړئ چې د چا نه څه ګناه شوې ده. تپوس یې وکړئ چې د چا نه څه ګناه شوې ده. ډېره موده وشوه په کلي کې باران بند دی. مننه. او مور یې 100 روپۍ په کار تر ماښامه پورې. مور یې 100 روپۍ په کار تر ماښامه پورې د لیونۍ پیغلې مې خان سره پیزوان بند دی. مننه. مننه. مور یې 100 روپۍ په کار تر ماښامه پورې د لیونۍ پیغلې مې خان سره پیزوان بند دی. کم طرف ته لاړ شمه تیارې ته دې راوستی یم، کم طرف ته لاړ شمه تیارې ته دې راوستی یم، عشقه څه نازکې مرحلې ته دې راوستی یم. او اوف قدرې که هم د خولې نه وباسم خفه شي زر، اوف قدرې که هم د خولې نه وباسم خفه شي زر، وخته څه نیازبینې خاریې ته دې راوستی یم. او پرېږده چې تواب ترله د زړه د کوره وکړمه، پرېږده چې تواب ترله د زړه د کوره وکړمه، دا مقام دې پیژنم کعبې ته دې راوستی یم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور امیر قرار په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې. ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته لګي چې همیشه زموږ دا تکل وي، دا خصم وي چې کوم زموږ د پښتونخوا د پښتو ژبې خدمت کوي او خلک کوي، هغه خلک هم همیشه راوستي دي ستاسو مخې ته م کینولي او ستاسو دپاره م ته نخښته شعرونه غزل نظم ریکارډ کړي دي او ستاسو مخې له م راوړي دي. نو دغه شانې کې مې نن بیا یوه ښڅه کړې ده او راغلی یم د یو ډېر خوږژبي شاعر خواله چې نوم یې دی بریال وفا. د ټولو نه مخکې خو بریال وفا صاحب تاسو ته په پروګرام د زړه قرار کې هرکلی کوم. قرار صاحب مننه، ډېره مینه او تاسو هم هرکلی وایم چې دومره لرې نه راغلی موږ سره مرکه جوړه کړه. ډېره مننه او هرکله راشئ. ډېره زیاته مننه. ګرانو مینوالو، ستاسو ډېر زیات وخت نه اخلم او راځم د بریال وفا صاحب نه سره ډایرکټ شعرونه ریکارډ کوم او ستاسو مخې له راوړم. بریال وفا صاحب مینوال تاسو دې وخت کې ګوري څه لیک موجي کړی دی، څه به ورته ډالۍ کوئ؟ بس یو څو غزلې به ډالۍ کوو. مطلب څه داسې ده، د الله شان دی چې قسمت مې په کم شان بند دی. د الله شان دی چې قسمت مې په کم شان بند دی. زه دا دې مرمه د کفن دفن دکان بند دی. زه د مجاد وزر سکړم چې الوت نه کوي، زه د مجاد وزر سکړم چې الوت نه کوي، ګنې باور او که په لاس کې مې اسمان بند دی. او زه مې د خپله ځانه ځان را خلاصوم لګیا یم، زه مې د خپله ځانه ځان را خلاصوم لګیا یم، ته خو خبرې که نه ما کې هم زندان بند دی. او د وخت ناترسو هر یو بیل بیل وژلی راته، د وخت ناترسو هر یو بیل بیل وژلی راته، ټول ارماني یو د هر چا زړه کې ارمان بند دی. او پړې په غاړه زولنې هم په لاس خپو کې، پړې په غاړه زولنې هم په لاس خپو کې، په یو ناحقه ګناه تور دلته یو ځوان بند دی. او تپوس یې وکړئ چې د چا نه څه ګناه شوې ده. تپوس یې وکړئ چې د چا نه څه ګناه شوې ده. ډېره موده وشوه په کلي کې باران بند دی. مننه. او هر څه کوه د زلفو سر ته غوټې مه ورکوه، هر څه کوه د زلفو سر ته غوټې مه ورکوه، آزار به واخلې نخترونو کې طوفان بند دی. مننه. او خوله خو دې خوځي په آواز د هېڅ څوک نه پوهېږي، خوله خو دې خوځي په آواز د هېڅ څوک نه پوهېږي، غلام وطن دی د بلال پکې اذان بند دی. او د مدرسې طالبه زړونه د بلا وباسه، ځان ته حافظ وای سینه کې د قرآن بند دی. مننه. ته د بنګړو د شپول سرونه چرته ولړزوه، ته د بنګړو د شپول سرونه چرته ولړزوه، سترګې دې بندې که زما پکې ګریوان بند دی. او مور یې 100 روپۍ په کار تر ماښامه پورې، مور یې 100 روپۍ په کار تر ماښامه پورې د لیونۍ پیغلې مې خان سره پیزوان بند دی. مننه. مننه. مور یې 100 روپۍ په کار تر ماښامه پورې د لیونۍ پیغلې مې خان سره پیزوان بند دی. او بریال به ځان سره د نیمې شپې حساب پوره کړي، بریال وزان سره د نیمې شپې حساب پوره کړي، اوس وخت بدل شو پرهرونو ته درمان بند دی. مننه. مهرباني. ډېر زیات زبردست بریال صاحب، یقینا چې تاسو ډېر ښه لیک کوئ. بریال صاحب زه خو هم راغلی یو، تاسو هم ترڅنګ یې، بل جي هم زمونږ د مینوال ته که غزل وي نظم وي او ورته جي ډالۍ کې غزل ده چې وایي ډېره موده مې لټوله ما نه سا ورکوه، ډېره موده مې لټوله ما نه سا ورکوه، پشته دنیا کې رانه ګوره چې دنیا ورکوه. چا په جومات کې لټوله چا په شین کاڼي کې، منظر صاحب چا په جومات کې لټوله چا په شین کاڼي کې، ژوند تېرېدو خو د ژوندي انسان بقا ورکوه. مننه. ډېرو جنګونو یې ښایست داسې لمبه لمبه کړو، ډېرو جنګونو یې ښایست داسې لمبه لمبه کړو، ډېره موده زموږ د کلي نه ښکلا ورکوه. مننه. وحشت په تارونو کې سندرې نه وې، وحشت په تارونو کې سندرې نه وې، زما د خوار اولس د شونډو نه خندا ورکوه. ګریوان. مننه.
ګریوان په لاس کې ګرځېدو مجنون په شاړو دشتو ګریوان په لاس کې ګرځېدو مجنون په شاړو دشتو یا تر نزان چرته ورک شوی یا لیلا ورکوه مننه. داسې سپیره خلک به وي چرته په مخ د دنیا داسې سپیره خلک به وي چرته په مخ د دنیا چې لمر ولاړ دی او د خلکو نه رڼا ورکوه. مننه. او بریال خو ټول عمر د ځان سره وفا لیکلي بریال خو ټول عمر د ځان سره وفا لیکلي عجیبه کار دی د بریال نه هم وفا ورکوه. مننه مهرباني. ډیر زیات زبردست بریال وفا صاحب یقینا چې تاسو ډیر خلیق کوي او مونږ د ار یو شعر نه ډیر زیات مزه واغښتله. بریال وفا صاحب په خپل خوخه سره هم جی او غزل شامل کې چې کوم تاسو ډیر زیات خوښ غزل وی غزل مونږ مینور ته جی ډالې کې سید جی وای زما د سترګو سمندر کې چې پراته کانی دي زما د سترګو سمندر کې چې پراته کانی دي او به دي بس او به دي او به کانی دي او زما سینه کې خو یو زړه د الله زړه راکړی زما سینه کې خو یو زړه د الله زړه راکړی ستا د سینې په زړه اشنا جوړې پراته کاڼي دي ډېر ښکلي دي. او ته پرې شوې تېره که د پیسکه د صادر پرې راخله ته پرې شوې تېره که د پیسکه د صادر پرې راخله زموږ د کلي غر کې ټول اوبه اوبه کاڼي دي. ډېر ښکلی شعر دی. مننه. او ته پرې شوې تېره که د پیسکه د صادر پرې راخله زموږ د کلي غر کې ټول اوبه اوبه کاڼي دي. او دا دومره شوق د سجدې چا کړی چې سر مات دی دا دومره شوق د سجدې چا کړی چې سر مات دی دارې پرتې دي د کعبې د دیوال سر کاڼي دي. واه واه واه. او زما سلګۍ نه اوري بیرته زما غوږ نه کیدي دا وخت داسې د نن سبا زما سلګۍ نه اوري بیرته زما غوږ نه کیدي ستا په دنیا کې د انسان جامه کې شنه کاڼي دي. او دا چې لمن کې د ټولکړي د گزار بکوي دا چې لمن کې د ټولکړي د گزار بکوي ما به پرول ستا په لاس کې اشنا غله کاڼي دي. او دا یې ثبوت د وحدانیت د معجزه وګوره دا یې ثبوت د وحدانیت د معجزه وګوره غرونه سجدې کوي جګ شوي په لمانځه کاڼي دي. ډېر ښکلی دی. مننه. او دلته مرګونه شوي دلته حلاله شوې ده دلته مرګونه شوي دلته حلاله شوې ده د دې وطن د شاه زلمو په وینو سره کاڼي دي. ډېر ښکلی دی. او دغه سړی به خامخا چا سنګسار کړی وي دغه سړی به خامخا چا سنګسار کړی وي نو چې شاوخوا ترې نه پراته خواره واره کاڼي دي. او ستا په منطق او فلسفه لالې نه پوهېږم ستا په منطق او فلسفه لالې نه پوهېږم درنې خبرې دي سم لکه د غره کاڼي دي. او د نورو خاورې ایرې زر شي څه قیمت خو وکړي د نورو خاورې ایرې زر شي څه قیمت خو وکړي زمونږ په برخه یې لیکلي څه سپېره کاڼي دي. او شیطان چې ولین د کور او کلی شیخ وله شیطان چې ولین د کور او کلی شیخ وله خو دوی د غټ کاڼي په کار دي دا واړه کاڼي دي. او بریاله سر ور باندې کې د خوب خپل درشي بریاله سر ور باندې کې د خوب خپل درشي چې مجبور شنو دا کاڼي هم پاسته کاڼي دي. ډیره زیاته مننه ګرانو مینوالو دا خو بریال وفا صاحب چې ماته نستاسو لپاره ښکلې مرکه ریکارډ او ستاسو مخې له مې راوړله تر بلې مرکې پورې خپل ورور امیر قرار لور کې اجازه ته د لوی الله په امان.